لکه د ناستې ځای ورکاره نشته، د ولاړې ورته نشته، کټ بستره ورکاره نشته دی. هغه به سړي ته پته ولګي چې سړی غازي ته حاضر شي او پته یې ولګي. نو به څه ویم الله ویني لکه او داسې خلک دي په ملیشیا کې داسې زندګي ډېره کړې چې چا ته نه دي ویل چې ما له 15 روپۍ راکړه، پخپله به یې خلکو له ورکولې، خو چې اوس پرېوته الله پکې لکه انسان څه نه شي ویلی، لکه انسان ورپکې څه وایي که داسې نه الله پرې راوستلی د الله نه دې شکر ادا کوي، لکه په هر حالت کې د الله نه شکر پکار او چا سره د الله د رضا لپاره اخلاص وکړي موږ ورته خوشحاله خپل بچو ته ماشومانو ته لکه دغه په دې به څونه خرچه راشي دې علاج معالجې زه وایم چې اوس لکه دغه 20 لک روپۍ خواوشا خو له دې صرف په انجکشنو خرچه راځي، خیال دی یو انجکشنو سره شوی خرچه راځي که نه ستاسو کوم ډاکټر نه علاج کوئ او اوس کرنټ پې څو روپۍ راځي 6 لک روپۍ پې راځي او 6 لک روپۍ خالي به دغه انجکشن راځي او د حشمت ډاکټر صاحب په اسلام آباد کې په احمد هسپتال پروګرام پښتو پوینټ سره دی عطا رحمان تاسو سره کړی وي قدرمنو دا وخت تاسو کتلی شئ حلیم کاکا چې کوم دی چې دا د باجوړ اوسېدونکی دی په باجوړ کې د ارنګ خاښ کلي اوسېدونکی دا غزي نه زما دفتر ته راغلی ملګري ته لوړدیر ته دا د ضلع باجوړ دی د نن نه یو 4 کاله وړاندې دې سره ما یو پروګرام کړی تاسو به کتلی مو جي دا چې کوم دی دا د یو حادثې ښکار شوی په ملیشیا کې او 6 کاله یو په کټ تېر کړه او 4 کاله به یعنې 10 کاله دې په کټ تېر کړه واړه قطر بچي دي او دا سړی چې کوم دی د دې په کور او در او دیوار هېڅ هم نشته تاسو اوس پرې فوټیج پرې ویډیو کې ګورئ او د دې په کور باندې در او دیوار نشته دا یو د یو حادثې ښکار شوی په ملیشیا کې او ډېر زیات وګرځېدو هر ډاکټر له لاړ د دې علاج معالجه ونه شوه ډېر په سختو په تکلیف کې په دې فاټ کو راوختو زموږ دفتر ته راغی شهید چوک ته د ملګري ته د دې د اواز به زه تاسو ته نږدم چې څونه تکلیفاتونه تېرېږي څونه سختۍ پې تېرې شوې راځئ ما سره علیم کاکا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته علیم کاکا ډېره بخښنه غواړم چې تاسو له ما تکلیف درکړو ځکه چې تاسو د باجوړ نه رالې تاسو ته ما ویلي چې کله تاسو ته ملګري اړخ ته کار پېښ شو نو هله راشئ نو زه ډېر معذرت کوم دا راته ووایي چې ستاسو خو 10 کاله اوس هم په کټ پروت دی اوس هم په کټ پروت یم ستاسو ډېر شکریا ادا کوم او ستاسو ما دلته کوم راغلي وو او دلته کوم ستاسو خواږه او بس زه اوس مې له هغه شانه په کټ باندې پروت یم چې چاته وینا نه شم کولی چې ما له ډېره حیا راځي علیم کاکا دا راته ووایي ستاسو خو 10 کاله په کټ باندې وشو که نه د باجوړ ډېر غیرتمند خلک دی د اوسه پار کې ستا اواز چا ونه اورېدو جي یاره ډېر مې بس په دغه روان کې ډېر وژړل خو چا څه ونه کړه د عمران خان پورې کله یو حکومت شي کله بل حکومت شي کله د بل حکومت شي او بس د بیت المال کاغذونه مې د 2020 نه دا 2023 شو او چې کله بیت المال ته ورشم نو ما ته وایي 10 ورځې بعد راشه کله وایي 20 ورځې بعد راشه کله یې میاشت بعد راشه او که چېرته سرسایه زکات کړه چا څه روپۍ راکړي نو هغه به د تلو راتلو باندې ختم شي او بس کس پسې لېږم او هغه کاغذونه ونه شو دا ورته ووایه ستا په علاج معالجه باندې اوس څو روپۍ راځي موجوده نو ملیشیا ملګرو له یو انجکشن کړی وه په 5 لک روپۍ باندې او اوس 4 انجکشن نورې لګي بل د اسلام آباد کې ډاکټر صاحب راتلی یم
او حشمت ډاکټر صاحب له هغه ما ته وایي چې 4 انجکشن یې تا ته 6 میاشتې بعد یوه انجکشن لګي 4 انجکشن دا خو 6 لک روپۍ شوې 6 میاشتې بعد یوه انجکشن ده او داسې بیا ټسټونه هم دي هغه کله چې هغه انجکشن کېږي نو ټسټونه به ورسره کېږي دغه خرچه ده ستا دواړه خپې کار نه کوي دواړه خپې کار نه کوي تاسو د اکسیډنټ کړو او زما دا تندی لګېدلی تندي کې نه دا کار کوي بس د دې نه دا مسله ما ته ټوله جوړه شوې ده نو اوس دې وایي چې الله به له صحت درکړي خو لکه د پیسو د لاسه عالم کاکا تا راته ووایه که نه ته خو په کټ پروت یې بیمار یې ټیک شو درې بچنګي دي کور ودانه ده د خوراک څښاک د جامو څه کوئ بس الله رزق وعده کړې ده او بس کلي کې داسې یو نیم ملګری لکه چاته یو چاته ټلیفون وکړم بل چاته ټلیفون وکړم او بس انسان نه خو ځکه نشو غوښتی چې الله وایي چې که تا د انسان نه تمه وکړه خو لکه خپل رزق دی ختم او چاته زه د شرمه نه ویلی هم نشم ځکه چې زما ډېر لکه داسې وخت تېر کړی دی چې ما په پاکستان هم شهر مې پانی پیږه بار خار ګرځېدلی یم او دغه شانه بیا په ملیشیا کې هم لکه دغه شان ډېر ښکلی وخت مې تېر کړی نو چاته د هغه نه ویلی نه شم لکه ستا چې کوم انډیوالانو د ملیشیا که نه هغه ستا سره رابطه کوي رابطه رسه اوس کوي هغه ملګري کوم چې ستا انډیوالان ولته بس الحمدلله ډېر پکې داسې چې دا زما پاچې دی چې هلته اواز زما راپاره پورته کړی و هغوی ما ته یو انجکشن کړی ده او که زه د هغوی نومونه یاد کړم نو هغوی به خفه شي ځکه چې د کیمرې د لاندې وبه چې تا زمونږ نوم راووسو نو الله دې په مال کې برکت راولي او الله دې دواړو جانو کامیابي نصیب کړي او هغوی چې دی نو زما سره که هیلپ کړی ډېر هغو هیلپ کړی ټیک تعلیم کاکا جي دا راته ووایه اوس ستا په علاج خو ډېره خرچه راځي که نه ستاسو کوم ډاکټر نه علاج کوئ او اوس کرنټ پیسو روپۍ راځي 6 لک روپۍ پې راځي او 6 لک روپۍ خالي به دغه انجکشن راځي او دا حشمت ډاکټر صاحب په اسلام آباد کې په احمد هسپتال او دا دې زوی دی ته راشه څنګه ته سبق وایې څوم کې درېم کې دا حاجي صاحب د څو مودې نه راسه بیمار دی نو څه قسم سختي په تاسو تېرېږي دا راته ووایه که نه ته خو ماته بیان کړه کومې سختي له کومو سختیو نه تاسو تېرېږئ دا خو راته ستاسو په کور باندې خو در او دیوار هم نشته که نه نو هلته ستاسو ژوند څنګه تېرېږي بس ژوند هم نه تېرېږي تېروي تقریبا ژوند یې تېروي د کلي نواب ته وګورئ دلته بیا ستا څه احساسات دي د هغو بچنګو ته وګورئ بس په زړه باندې خپله سخته تېروم دا هغه ځای خو ډېر غیرتمند پښتانه دي ستاسو سره ونه درېده د باجوړ عرب نن سره هېڅ څوک هم ونه دا ستا د بابا خو 10 کاله وشو که نه چې په کټ پروت دی نو څوک هم په دغه در دیوار رانهله نه هېڅوک رانه دا ډېر پښتانه وګوري دا وخت سویل غواړئ اوس مونږ دې وخت کې دا یو غواړو چې مونږ د پلار د علاج وشي نو نور څه انشاءالله ستا د پلار حالات وبدلېږي دا راته ووایي د دوی باندې څه تېرېږي څونه سختونه تېرېږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول ستاسو ډېره زیاته مننه وایي خپیب له وګرځه که نه تا د غریبانانو پته ولګي چېرې دا څنګه ګرځي
په دې 9 کاله په کور کې وشو هغه چاته پته لګي چې بیماري په پاکستان کې تاسو ته پته چې اکسرې وباسي 10,800 900 زر روپۍ صرف فیس لګي خیال دی د دې د اکسرې نه درځه لکه تاسو ته معلوم دي خدای شته ځل کې 3-4 لک روپۍ راشي نه وي او چې سړی بیمار شي پته ورته ما ول په ملیشیا کې په خپل لکه هغه کړو یو انجکشن د پر الله پاک رحم وکړي 4-5 روپۍ مې را جمع کړې وي بایګانو پر امداد کړ الله پاک دې سره خو وکړي وش سره به د الله د اخلاص امداد وکړي قانون لکه ان شاء الله دا پیڅن نتیجه زکاتونه ودي په لکونو باندې الله پاک لور کې اخلاص لور کې ان شاء الله دې کار به وشي او پاکستان خو غریب وطن دی څوک کې ځان روړي نشي پیدا کړی دا ماشومان دي کله یو کله نه ولې چې سره ازي لکه زو سره په مخه هسپتال ته راځم کله یو دي ته پیښور ته مستل لکه چې هغه په اکسرانو په کرایانو کې ولګي خیال دي لکه دغه خبره چې دې سره څه د یو واسطه نشته چې هغه ولا څوک ولا په څوکي کور ته خپل لیدل په ویډیو کې لیدل چې زیات له 2000 بلاک لګا د الله د رضا لپاره دباو ته جوړ شي تر ازي بل یار دوست راځي لکه د ناس یو کار نشته نو ولاړ یو نشته کار بشتارل کار نشته هغه سړی ته پاتې ولګي چې سړی غزي ته حاضر شي او پاتې ولګي نو بل څه عمل لا یې لکه او د خبرې په ملیشیا کې د زندګي ډیره کړی چې چاته نه دی ویل چې مال 5 روپۍ راکا په خپل به خلکو لور کول خو چې اوس پری وته الله پکې نه لکه انسان څنګه شوی لکه انسان وکړي څه وي پرسنه الله پر اوسره الله نه شکر ادا کوي لکه پر حالات کې الله نه شکر وکړي او چا سره د الله د رضا لپاره اخلاص وکړي موږ ته خوشاله خپل بچو ته ماشومان ته لګا دغه په دې بوسونه خرچ راځي د علاج معالجه ځوان چې اوس لکه دغه 20 لک روپۍ خو شو خو دې صرف انجکشن خرچ راځي خیال دي یو انجکشن سره شی ماشاءالله دغه سره خې گزاره کړل د بيخي مخکې نشه پاتې دي هیڅ به نشو کولو ماشاءالله دغه سره ډیر ښه شو اوس لکه دا باقی انجکشن یو تر وشي دا مونږ او د سر څخه پکړ کوي ورڅ پکړ کوي لکه مړ نه لکه تا بیمار سړی ته کړي وړي څوک نشته هیڅ څوک نشته بچي والله دې نوري کله ولس رشتہ دار رابطه وزاره نن سبا د شه دور د غریب سړی ته څه ګوري نو څه وملس په څه څه کې کله به څه وکړي غني زمونږ به دې راتلو ته لکه کې ضرورت نه راځي چې لکه دا کې کرسنه خدا والده بس الله پاک دې تاسو لري احساس درکې او عزت الله خدای پاک درکې لکه زمونږ نور څه نشته نمبر یې راته وایي نمبر راته وایي دا نمبر دې په خپل رسول رابطه کوي دا واه دا نمبر دې ونه یو جیل دی یو ډبل دی قدرمن تاسو کته شي تعلیم کا غاجبن ځوار تاسو ته قوم کو دوی اته دې نمبر ته تم یو ټین 0340 95 868 جیز نمبر ہے 0201 30 33 716 او دې تاسو ډایرکټ رابطه کوي په سکرین په تاسو ښکاری دغه دوه نمبر د دودي نو تاسو کوشش وکړئ دا روزي میاشت روانه 15 شپږ ورځې پس پوهه ده چې سم وخت کې دوسر ودرېږي په مخ مروته تقسیم وي کوشش وکړئ چې دې خلکو لري راوړي دا حقدار دي موږ د بلا زکاتونه تقسیمو کنه په مخ مروته تقسیمو چې کم اصل زیل ته موږ دا اصل زیل او دا درنې نه کې ترلاسه کوي نو دونه ټیسټونه او دونه ایکس رې کړي زه تاسو څخه مقدر منو تاسو کته شي داجي دا د ټول ایکس رې او څونه ټیسټونه دي تاسو کته شي جی تاسو متوای ده بس صرف چې څوک له سوګي چې بازار ټیسټونه او دغه ایکس رې به کوي تاسو وګته ډېر سختي دي ډېر تکلیفات دي تیریږي ټول پښتنو ته گزارش کو چې تعلیم کا سره ضرور تاسو درېږي ډېر نیمګړی ژوند دی درې بچنګي دي په کور درو دیوار نشته څلور کال چې سره موږ پروګرام کړو نو ماشاءالله پښتانه سره ولاړو ډېر زیات تعاون سره شوی دي چې څونه پښتانه موږ ګوري لس کاله په کټ وشو دغه وړه قطره بچي دي څوک یې نشته یو خو تاسو مشکور یم د کلیوالو چې یو سره ودرېد زموږ د ځای ته راوړ ته مرګ ته راوسته زموږ آفیس ته څوک یې منډې تړلې سیوا دي د هغې نه بله موږ هلته لاړو نه نو د دوه اواز تاسو سما کېښودو دا ډېره مبارکه میاشت روانه ده روجې به نیسو خو دا هم اصل نیکي ده ترلاسه وو کوشش وکړئ په دغه سکرین نمبر چلیږي تعلیم کا سره ضرور ودرېږئ په دې شارټونو په دې ویج بلم تاسو چلیږي چې کومې زړې ویډیوز دي تاسو موږ یو زوړ پروګرام کړی دی باجوړ کې پارنګ خاخ کې لګي دو په کور کې درو دیوار نشته ګیټ پې نشته بس په یو بیابان کې ژوند دی په یو چوپړی کې ژوند دی چې څونه پښتانه موږ ګوري تعلیم کا سره ضرور ودرېږئ دا بچنګي دي چې دوی خپل مستقبل ترلاسه کړي څنګه چې موږ په خپلو بچو باندې د هغه د مستقبل سوچ کوو دا زموږ بچنګي دي پکار ده چې یو ازمیښت یو امتحان دی په موږ باندې راځئ چې د دې موږ ملاتړ وکړو چې دوی ژوند بدل شي خپل قربات او رحمان لور کې اجازت د لوی الله په امان